السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. علي من ګنډاپور صاحب سره نن محسن نقوي صاحب ملاقات کړی دی. محسن نقوي صاحب پېښور ته تللی و. د علي من ګنډاپور صاحب سره په یو خوشګوار ماحول کې دوی ملاقات کړی دی. خو د دې ملاقات نه بعد د پاکستان تحریک انصاف څونه کسان چې دي هغه حیران هم دي او کنفیوز هم دي. خو بل طرف ته د مسلم لیگ نون په کیمپ کې یو پریشانی ده، یو غم دی او یو ماتم دی چې اخر دا څه وشو او څرنګه روان دي. د دې په حوالې سره ډېر ایکسکلوسیو معلومات دي زما سره چې هغه زه ستاسو مخې ته ږدم. د دې سره سره درته دا هم وایم چې د دې نه مخکې د محسن نقوي صاحب او د علي من ګنډاپور صاحب په منځ کې ملاقاتونه شوي دي. خو په وخت کې د نون لیګ خلک چې دومره زیاته پریشان هم نو او هغوی په دې باندې خبرې هم نه کولې. خو دا وخت هغوی په دې باندې خبرې هم شروع کړل دي او هغه په دې باندې پریشان هم دي. د دې په حوالې سره ډیټیل دی هغه هم زه ستاسو مخې ته ږدم. خو له ټول نه اول راځو په دنیا کې چې په کوم ځای کې هم څه قسمه سیاسي ډیولپمنټ کېږي نو د هغې ټایمینګ چې کومه وي هغه ډېر زیات اهم وي. یعنې خلک هغه سیاسي هر قسمه چې تبدیلي راځي یا څه ډیولپمنټ کېږي یا څه ملاقات کېږي هغې ته خلک نه ګوري بلکې د هغې هغه ټایمینګ ته ګوري ځکه چې د هغه ټایمینګ ډېر زیات امپیکټ وي په راتلونکي چې څه کېږي په هغې باندې. نو یقینا د دې محسن نقوي صاحب او د علي من ګنډاپور صاحب په منځ کې چې دا کومه ملاقات شوی دی د دې به ډېر اهم امپیکټ وي په راتلونکي وخت کې ځکه چې د دې دا ټایمینګ چې کومه دی دا ډېر زیات اهم دی. یو طرف ته که په براډ پکچر کې موږ دې ته وګورو د پاکستان تحریک انصاف د سیول نافرمانۍ اعلان کړی دی. خو بل طرف ته د دې د حکومت سره مذاکرات چې کومه دي دا هم روان دي او د هغې لپاره مزید ماحول چې کومه دی دا سازګار جوړیږي او لګیا دی په هغې باندې کار کیږي. تر دې پورې چې رانا ثناء الله صاحب ویلي که د پاکستان تحریک انصاف او د حکومت په منځ کې ملاقات کیږي نو په هغې کې به اسټبلیشمنټ چې کومه دی دا به انبورډ وي یعنې مقتدره چې ده د هغې د مرضۍ او د منشا مطابق به دا ملاقات کیږي او د هغوی چې کوم وزن دی هغه به د حکومت په چاپړي کې اچولی کیږي. یعنې هغوی فل اجازت چې کومه دی هغه حکومت ته ورکړی دی چې د پاکستان تحریک انصاف سره دوی مذاکرات وکړي او په مذاکرات کې چې څه ډسکس شي یا څه کومه خبرې د دوی په منځ کې په اتفاق وشي هغه خبرې به غونډې کیږي. په دې هر څه کې هغه کسان یو ځل بیا اکټیو شو دي کوم کسان چې د ډي چوک د درنې په وخت کې اکټیو شوي وو او پاکستان تحریک انصاف ته ویل تاسو په ډي چوک کې درنه مه کوئ بلکې سنجالي کې درنه وکئ. د هغې نه بعد بیا د شپې موږ ولیدل چې څرنګې د اډیاله جیل دروازې کولاو شوې د عمران خان صاحب سره ملاقاتونه وشو او د شپې ناوخته پورې دا ملاقاتونه روان وو. یعنې موږ دا ویل چې دا د مقتدره هغه سیاسي مخونه دي کومه چې بار منظریات ته راځي یا په سیاست کې دوی خپل کردار ادا کوي. یقینا دا خلک دوباره اکټیو شو دي او دوی یو خبر هم پاکستان تحریک انصاف ته رسولی دی چې تاسو د حکومت سره کومه ملاقات کوئ یا مذاکرات کوئ نو سو بسم الله تاسو بسم الله وکئ او دا مذاکرات وکئ ځکه چې موږ خپل هر څه چې کومه دی څونه وزن دی یا څه دی دا موږ د حکومت په چاپړي کې اچولی دی او تاسو د دوی سره ملاقات کولی شئ او دا هر څه چې کېږي دا به زموږ په مرضۍ سره کېږي. او که موږ اوس د محسن نقوي صاحب خبره وکړو نو دا د پاکستان تحریک انصاف د ډي چوک په دې انسیډنټ کې دا یو ملزم هم قرار کړی دی او تر دې پورې چې عمران خان صاحب ویلي وو چې لاړ شئ د محسن نقوي صاحب او د شهباز شریف صاحب خلاف تاسو اف آی آر درج کړئ او د هغې لپاره پاکستان تحریک انصاف یو درخواست هم ورکړی دی. خو عمران خان صاحب چې کومه لیټسټ دوه مطالبات یې ښودي دي نو په هغې کې اولنۍ مطالبه د پاکستان تحریک انصاف دا ده چې څومره انډر ټرایل قیدیان دي هغه دې رها کړه شي. دویمه مطالبه د پاکستان تحریک انصاف دا ده چې 9 مئی کې څه شوي دي او په 26 نومبر کې څه شوي دي په دې باندې دې یو جوډیشل کمیشن جوړ شي او یو جوډیشل کمیشن چې دی هغه دې د دې تحقیقات وکړي. خو علي من ګنډاپور صاحب دا وخت چې دی هغه ډېر اهم کس دی او د هغې وجه دا ده چې دی ډایرکټلي د اسټبلیشمنټ سره ملاویږي او دا د عمران خان صاحب هغه مذاکراتي کومه کمیټي چې د هغې حصه هم دی. دا په پاکستان تحریک انصاف کې هغه اولنی کس دی یا هغه اهم کس دی چې کومه د کور کمانډر سره هم ملاویدی شي د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټۍ کې دی هم ناست وي د دې سره سره چې کومه وفاقي اپیکس کمیټي ده په هغې کې دی هم شامل وي او په دغه وفاقي اپیکس کمیټۍ کې دی د آرمي چیف سره هم ملاقات کوي ډي آی جي سره هم ملاقات کوي یعنې د اهم کسانو سره د ملاقات کوي او یقینا دا ملاقاتونه په کار هم دي ځکه چې دا رنګې د ملاقاتونو نه مخکې دا ملک ځي دا صوبه ځي او دا ټوټل چې څونه معاملات دي دا د دې وجې نه ځي. خو ځکه چې ریاست مخکې وي او دا نور شیزونه چې دي دا بعد کې وي
یعنی ریاست چې کوم دی دا ولنی شی دی او دا نور هر څه چې کوم دي دا سیکنډري دي، یعنی اختلافات دي که سیاسي سيزونه دي کار څه دا سیکنډري دي. پاکستان تحریک انصاف یو پازیټیو موو هم کړی دی او هغه د زلفي بخاري په شکل کې کړی دی. زلفي بخاري صاحب چې دی هغوی د عمران خان صاحب په بحاب باندې ورته تاسو وایي یا داسې ورته مونږ ویلی شو چې دا راتلونکی نه داسې ځي راځي چې کومه چلته پرته چې کومې ته مونږ وایو هغه د عمران خان صاحب فارن آفیس هم دی. هغوی چې کومه په پاکستان باندې بلسټک مزایل باندې کومه پابندي لګېدل وه د هغوی مذمت هم کړی دی او د هغې سره سره د هغې مخالفت هم کړی دی. یعنې پاکستان تحریک انصاف دا خبره واضح کړله چې د پاکستان دپاره ملک اول دی او سیاسي هر څه چې دي دا سیکنډري دي. خو په دې کې د ټول نه لوی دا کومه ډیولپمنټ شوی دی دا د محسن نقوي صاحب او علي من ګنډاپور صاحب د ملاقات چې دی ځکه چې د علي من ګنډاپور صاحب د استقبال هم کړی دی د هغې سره غاړه هم میلاو کړله او د دې سره سره د دوی دا غاړه میلاوېده چې کوم دا ډېر زیات مشهور شو هم دي او ډېر په خوشګوار ملاقات کې د دوی دا ملاقات شوی دی. دوی اجلاس هم ملاقات کړی د ملاقات نه بعد اجلاس شوی دی. خو له ټول نه اول زه راځم او تاسو ته د اجلاس چې کومه سرکاري پریس جاري شوی دی دغه ستاسو مخې ته کړم بیا په دې باندې مزید خبره کوو چې آیا په دې کې مزید نور څه شو دي. خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې ضلع کورم کې چې نجي کومه بنکرز دي د هغې د ختم کولو فیصله کړله. ضلع کورم کې صورتحال باندې خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې اهم اجلاس شوی دی چې په هغې کې وزیر اعلی خیبر پختونخوا علي امین ګنډاپور، وزیر داخله محسن نقوي، سره کور کمانډر پېښور چیف سیکرټري KPI او متعلقه کابینه چې کومه ده اراکین هغې پکې شرکت کړی دی. په اجلاس کې په کورم کې قیام العون دپاره صوبایي حکومت اقدامات چې کومه د هغې جایزه اخیستې ده. د کورم په صورتحال باندې شرکا بریفینګ ورکړی دی او د ګرین جرګې په حوالې سره په دې کې هم پیشرفت چې کومه دی په هغې باندې آګاهي هم شو ده. د اجلاس په دوران کې وزیر داخله محسن نقوي صاحب وزیر اعلی خیبر پختونخوا ته د قیام الامن دپاره د هر ممکن تعاون یقین دهاني هم کړله او په کورم کې چې قیام دی د هغې اولنی ترجیح به وي او صوبه کې قانون نافظ کولو چې څومره ادارې دي د هغې د استعداد د بړاولو دپاره هغې ته د سپورټ هم افر ورکړی دی. په دې موقع باندې اپیکس کمیټې فیصله کړله چې ضلع کورم کې چې څومره بنکرز دي هغه ختم دي کړی شي او په علاقه کې د کومو خلکو سره چې اسلحه دی هغه د واپس اخیستلو باندې هم خبرې اترې شوي دي تر دې پورې چې په مستقبل کې ناخوشګوار څه واقعات بیا مخې ته ران شي. د ذرایع مطابق په اجلاس کې د کورم کې اسلحې پر د رجحان ختمولو لپاره هم فیصله شوې ده. په اجلاس کې د خبرو په وخت کې وزیر اعلی خیبر پختونخوا د امن دپاره چې کوم قیام دی د هغې څومره توانایي دي پر کار راتلو دپاره هغې ویله چې دا به موږ راولو. امن او امان دپاره وفاقي حکومت دې تعاون هم وکړي. هغه ویله چې دا یو اهمه معامله ده. سیاست چې کومه دی دا به په خپل ځای باندې کېږي خو د امن چې کومه دا د ټولو نه اوله معامله ده. دا یو ښه مثبت دغه خبر دی ته موږ ویلی شو خو د هغې نه بعد موږ ولیدل چې د خیبر پختونخوا کومه ګورنر دی هغې ویلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت دې مستعفي شي ځکه چې په کورم کې دا څه شو دي په دې باندې هغې ته استعفا ورکول پکار دي. خو د دې سره سره د نون لیگ خلک چې دا ډېر زیات پریشان دي ځکه چې د دې نه مخکې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور صاحب او د محسن نقوي صاحب په منځ کې ملاقاتونه هم شو دي خو په هغې باندې به دوی خاموش و دومره پرې خفه نه وو. خو دا ځل موږ وینو چې د نون لیگ په کیمپ کې هم پریشاني ده. د دې سره سره د هغې کومه ټاوټ صحابیان دي هغوی هم ډېر زیات پریشان دي او چې د کومه هند لرې دي هغه هم دا ځل ډېر زیاته پریشان دي او هغوی هم داسې کیپشن لیکي وایي چې اخر دا څه وشو څه وجه وه او دا پریشاني ولې زیاته شوه. هغې ویل چې دا خو دواړه ډېر د یو بل ډېر زیات دښمنانو خو دا څرنګې بېرته دوستان جوړ شو یو څرنګې دي دا هر څه د ځان سره کوي خو دا هر څه د نون لیگ پریشاني زیاته شو ده خو د دې سره سره مذاکرات هم روان دي او د دې مذاکرات نه دا نون لیگ یېرېږي او دوی ته یېرېدل هم پکار دي ځکه که دا مذاکرات کامیاب شو د دوی د حکومت ختمیږي د دوی نه لاسه نه حکومت ځي ځکه چې د کومه قومي حکومت خبرې کېږي یقینا د هغې د وجې نه دوی دا پته چې کومه ده دا صفا کېدی شي. علي امین ګنډاپور صاحب باندې د پاکستان تحریک انصاف د طرف نه هم تنقید کېږي چې اخر دا خو یو د پاکستان تحریک انصاف یو ملزم دی ځکه چې کله د نګران وزیر اعلی په پنجاب کې نو په وخت کې دغه وخت نه د پاکستان تحریک انصاف خلاف دی او ته د هغه سره ملاقات کې دا رنګې ته د هغه سره میلاویږي او داسې یارانه دوستانه دې ورسره جوړه کړله. د پاکستان تحریک انصاف د طرف نه هم کېږي خو بل طرف ته د مسلم لیگ نون په خلکو کې یو ماتم دی او هغه حیران هم دي او خفه په دې باندې هم دي. نو خو د عمران خان صاحب په حوالې سره چې دا کوم 1 to 1 د ملاقات شوی دی په دې کې به خامخا ډسکشن شوی وي او د دې دا ټایم چې کوم دی دا ډېر زیات اهم دی ځکه چې مذاکرات روان دي او په مذاکرات کې چې څه کېږي دا هر څه به دوی ډسکس کړي وي په دې کې په هغې باندې به دوی خبرې اترې کړې وي
نو کوشش کوم په راتلونکي ویډیو کې مزید ډیټیلز تاسو مخ ته کوم. د بلی ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ. د الله په امان.